تازه او د خوشحالۍ څخه ډک خبر ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شوې. دا چې په دې ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی نومان څوک دی، څوک بیا ځلې د افغانستان ولسمشر کیږي، ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، یو ځلې بیا درته مبارکي وایم. ولسمشر غني تر 50 سلنه ډېرې رایې وړي دي او ګټونکی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې چې د هغه تر مخه ولسمشر غني یو ځل بیا په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې ده. د اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم په ولسمشریزو ټاکنو کې 50.04 سلنه رایې ترلاسه کړې دي او بریالی شوی دی. همداراز تر هغه وروسته د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله 9.52 سلنه، ګلبدین حکمتیار بیا 3.15 او رحمت الله نبیل 1.8 سلنه رایې ترلاسه کړې دي. تر ټولو کمې رایې بیا نوررحمان لیوال ترلاسه کړې دي چې هغه 0.05 سلنې رایې وړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني په خبري ناسته کې وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ملت کور دی، ځکه موږ چې دومره ناوخته کړه نو لامل یې دا نه و چې موږ هسې ناستو، بلکې موږ بشپړ شفافیت راوست او په شفاف ډول تاسو ته د ټاکنو پایلې اعلانوو. هغې همداراز وویل چې په همدې ځای کې به نهایي پایلې هم اعلانوم، خو اوس موږ له تاسو سره یوازې لومړنۍ پایلې اعلانوو. هغې وویل چې د ټاکنو کمیسیون شفاف او انتخابات ترسره کړل او د تیرو انتخاباتو نه په بدل ډول یعنې په بایومټریکي ډول ترسره کړل. دا د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې دي چې اشرف غني پکې بریالی ښکاري، خو لا هم تر دې وروسته پکې نهایي پایلې اعلانیږي چې ښایي په هغه کې هم کمې بیشی راشي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو را سره تر پایه پورې کتل وي. که چیرې مو ویډیو خوښ شوي نو حتما یې در سره لایک کړئ او ډېرو ملګرو سره شریک کړئ. مننه.